عزتمندو مسلمانانو ورونو نن سبا په معاشره کې دا سیس ډیر زیات عام شوی دی چې زنانه د خاوند نافرمانی کوي او بغیر اجازه ته هغه بازارونو کې ګرځي. عزتمندو د خاوند ناراستیا داسې سیس دی چې د دې په وجه په ښځه باندې فرښتې لعنت وي او محترمو د ښځو دا عادت دی چې د خاوند په مخ کې ګستاخي ډیره کوي، هغه ته تکلیفونه رسوي. اول خو هر وخت د هغه مزاج ته ګوري، بیا د هغه د مزاج مطابق خبره کوي. دا سه خبره کوم چې هغه ته ناخوخه وي، خاص طور باندې کله چې د هغه خاوند د بهر نراشي. اول خو د هغه مزاج ته ګوري چې چا سره خو به جنگ جګړه نه وکړي، بیا هغه ته داسې خبره کوي چې محترم هغه د شریعت خلاف وي. نو په داسې ښځو باندې عزتمند بیا الله جل شانه لعنت ویلی دی. ښځه به په هر حال کې د خپل خاوند هغه فرمانبرداري کوي، د هغه د حکم لاندې به ژوند تیری، ځکه چې محترمو د خاوند په ښځه باندې ډېر زیات حقوق دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته د الله جل شانه نه علاوه بل چاته سجده وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. بل عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې د کومې ښځې نه خاوند هغه خفه ودشي د شپې نو ټوله شپه په دغې ښځه باندې د الله جل شانه لعنتونه ورېږي. او نن سبا که موږ وګورو محترمو، خاوند به د ښځې سره ډېر ښه کړي وي، لیکن چې یو بد ورسره وکړي نو څه ورته وایي ماتو سړیه په ژوند کې مې درته چېرته هم ښه نه دي لیدلي. نو عزتمند رسول الله مبارک فرمایي کومه ښځه چې 5 وخت لمونځ کوي، هغه د رمضان شریف روژې نیسي او د خپل عزت حفاظت ساتي او د خپل خاوند تابعداري کوي، نو داسې ښځه د جنت په کومه دروازه چې داخلېدل غواړي هغه دې داخلي شي. نو عزتمند ورونو دا خاوند د ښځې دپاره جنت هم دی، جهنم هم دی. که د خاوند د عزت د فرمانبردارۍ خیال یې وساتو نو د ښځې دپاره جنت دی، او که د دې عزت خیال یې ونه ساتو، د ده حکم یې ونه منو، دا د ښځې دپاره چې کوم دی د جهنم ذریعه ده.